ملګرو سلام او ښې چارې. تیره ویډیو کې موږ او تاسو د برسیر او سربیره پر توپیر خبرې وکړې. د هغه ویډیو هرکلی وشو. دا ځل مې غوره وبلله چې د اغیزمن او اغیزناک پر توپیر هم خبرې وکړو، ځکه ځینې کسان شته دي چې د اغیزمن پر ځای هم اغیزناک لیکي. وجه یې دا وي چې پر توپیر یې نه پوهیږي. اول خو راځو دې ته چې عربي اثر چې پښتو کې موږ ورته اغیز وایو، انګلیش کې افیکټ چې ورته وایي. بیا نو نورې کلمې چې ترې جوړې دي، مثلا اغیزناک چې عربي کې مؤثر دی، انګلیش کې افیکټیو دی. او اغیزمن ته چې ده په عربي کې متاثر یا پارسي کې متاثر وایي، افیکټډ په انګلیش کې ده. د انګلیسي او عربي کلمې ما ځکه راوړې چې موږ او تاسو چې کله ژباړه کوو نو که دې اصولو ته هم وګورو، خپله کلمې سمې لیکلی شو. بل دا چې اغیز نه اغیزې جوړول هم پکار نه دي، یعنې تیروتنه نه ده که اغیزې ووایي، خو که یې ونه وایي غوره ده. یوازې اغیز که لږ وي که ډېر وي همغه یو شان دلالت کوي. لکه پښتو کې موږ تاوتریخوالی نه جمع کوو. اوس امون وایه څه خبره ده؟ سمه ده. نو راځو اغیزناک او اغیزمن توپیر ته. یو کس د وینا کوي، په خلکو یې وینا تاثیر کوي، نو وایي چې د پلاني له وینا اغیزمن شوم یا متاثر شوم. او په خیر راشي. یا مثلا که ته وایي چې سمون اغیزناکه وینا وکړه، منظور دې دا ده چې په نورو خلکو یې اغیز وکړ. یا وایي سمون اغیزناک سړی دی، مطلب دا چې په نورو خلکو اغیز کوي. او له سمون نه خلک اغیزمن دي، یعنی له سمون نه خلک متاثره شوي. نو د اغیزمن او د اغیزناک همدغه توپیر شه. بل دا هم درته وایم چې که کله د اغیزناک په ځای اغیزمن ولیکئ، توپیر ډیر نه لري. ځکه یو ورځ ما له استاد صمیم سره خبره کوله، هغه ویل چې دا من روستاړي کې دومره زور ده چې هم فاعلي او هم مفعولي حالت لپاره راځي. خو په کار دا ده چې اغیزمن په ځای اغیزناک ونه لیکیه. یعنی اغیزمن د اغیزناک په ځای هم راتلی سي، خو اغیزناک د اغیزمن په ځای نسی راتلی. او د دې لپاره چې ښه توپیر وسي، باید فاعلي حالت کې اغیزناک ولیکو او مفعولي حالت کې اغیزمن ولیکو، لکه مخکې چې ما بیلګې وړاندې کړې. مخکې مې هم دا ویل چې اغیز تر اغیزې غوره دی. بل که راشو د اثر مسلې ته، یعنی اثر خو یو موږ اغیز په ډول کاروو، بل اثر موږ د یو لیکوال هستونو ته هم وایو. وایو چې پلانی د کیسه لیکنې په هکله یو اثر لیکلی، یا د پلانی څو آثار چاپ سوي. پښتو کې آثارو ته چې کتابونه ترې منظور وي، نخیرونه هم وایي. د علامه رشاد بابا په لسګونو آثار ناچاپ پاتې دي، خدای وکړي اوس چاپ سوي. یا ویلی سو چې علامه رشاد بابا لسګونه نخیرونه ناچاپ پاتې دي. سمه ده. دویم خبر چې د اثر موږ تاریخي اثر ته هم وایو، چې پښتو کې ورته لرغونتوب کې هم وایي. مثلا وایو تاریخي آثار د 2مې پیړۍ دي، یا په پکتیا کې داسې تاریخي آثار موندل شوي چې څو زره کاله پخوانی تاریخ لري. نو د اثر یا آثار په ځای چې منظور مو پخواني توکي وي، لرغونتوکي یا لرغونتوکی هم ویلی شو. نو هیله ده چې د دې کلمو په توپیر پوه شوي یاست. یعنی اغیزناک هغه چاته وایي چې په بل چا اغیز کوي، اغیزمن هغه کس چې له نورو متاثر کیږي یا اغیزمن کیږي. سمون وایه. او بیا هم لنډې جملې درته وایم. یو کس ده په نورو تاثیر کوي، هغه ته اغیزناک وایي. هغه نور کسان چې له ده متاثر کیږي، هغه ته څه وایي؟ اغیزمن وایي. له پلاني ډېر خلک اغیزمن دي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی. الله مو مل او مددګار اوسه.